د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. اقتصاد وزارت د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د کوچنیو کاروبارونو په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي وزارت یې چمتو دی څو له بیرته راستنیدونکو کډوالو سره د کاروبارونو مسلکي روزنې او بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره په ګډه ناسته کې ترسره کړي دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي نورالدین عزیزي ډاډ څرګند کړی چې د کډوالو د اقتصادي ثبات او ټولنیز ادغام په برخه کې به ځانګړې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له بې اسناده او ACC کارت لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دغه هیواد پرېږدي. تیرو 15 ورځو کې له پاکستان څخه د تورخم له لارې 845 کورنۍ راستنې شوي دي. د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي له کوچني اختر وروسته ټول ټال 845 کورنۍ چې 4022 کسان کېږي په جبري توګه ستانه کړای شوي او د مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. هغه همداراز ویلي چې په دغه موده کې پاکستان کې 2811 افغان کډوال هم نیول شوي او تر بندي کولو وروسته افغانستان ته راستنه کړای شوي دي. د نوموړي په وینا صفري نقطه کې راستنیدونکو ته ټول امکانات برابر شوي دي چې له بایومتریک وروسته عمري کیمپ ته انتقالیږي او هلته ورسره مرسته ترسره کیږي. کابل پولي چرخي کې د ختیځ زون لپاره د ترمینل جوړولو چارې پیل شوې. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت مسؤلانو یو شمېر نورو طالب چارواکو نن د کابل ښار د څرخي پله اړوند سیمه کې د ختیځ لوري مسافر وړونکي ترمینل جوړولو چارې پیل کړې. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال صدیق الله عبید ویلي چې دغه ترمینل په 1.3 جریبه ځمکه کې د څه باندې 1.2 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي او چارې به یې راتلونکو 18 میاشتو کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د 1 میلیارډ او 215 میلیون افغانیو په لګښت د کابل له پغمان ولسوالۍ د ارغندي ترانسپورتي ترمینل جوړولو چارې هم پیل شوې وې. د ټیکسي په توګه د تیز رفتاره موټرونو پر فعالیت بندیز ولګېده. د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست خبر ورکړی چې د دې وروسته شخصي تیز رفتاره موټرونه نشي کولی د ټیکسي په توګه په کابل او ولایتونو کې فعالیت ترسره کړي. د یاد ریاست په وینا هغه کسان چې غواړي له خپلو موټرونو څخه د ټیکسي په توګه استفاده وکړي باید خپل وسایط د ترافیکو له ادارې سره ثبت او خپل موټر ټیکسي کړي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې یاده پریکړه د نظم، ترافیکي مدیریت او قانونمند فعالیت لپاره ترسره شوې ده. کاپیسا کې د باغدارۍ بند د جوړولو چارې پیل شوې. د کاپیسا په مرکز کې د باغدارۍ برېښنا بند د جوړولو چارې د چینایي MCC شرکت د قرارداد پر بنسټ د کابو 522 میلیون ډالرو په ارزښت پیل شوې. د باختر خبري اجانس راپور له مخې یاد بند د 240 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري او د کاپیسا په ګډون د 15 ولایتونو خلک به ترې ګټه واخلي. د راپور له مخې د دې بند چارې به د 2 کلونو په ترڅ کې په 3 پړاوونو کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د یوې اقتصادي غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په موخه مطالعاتي پروژې پیل شي. هیواد کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان زعفرانو ټولنې له لوري نشر شوي شمیرې ښیي چې تیر 1403 کال کې په ټول هیواد کې تر 40 ټنو زیات زعفران راټول شوي چې د وړم کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی په ګوته کوي. د افغانستان زعفرانو ټولنې مرستیال سید عبدالواحد سادات ویلي دا مهال په 6 ولایتونو کې د زعفرانو کرکیله کیږي او هڅه کیږي ټول هیواد کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړل شي. د نوموړي په وینا روان کال هم هیواد کې په څه باندې 10,000 جریبه ځمکه زعفران کرل شوي دي. افغانستان زعفران د نړۍ په کچه له غوره او لوړ کیفیت لرونکو زعفرانو څخه ګڼل کیږي. دا زعفران اکثره په هرات، فراه او بدخشان ولایتونو کې کرل کیږي خو هرات د دې صنعت اصلي مرکز بلل کیږي. یو امریکایي پلاوی د ترهګرۍ ضد جګړې او اقتصادي اړیکو د خبرو اترو لپاره پاکستان ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي اسیا د چارو مشر ایرک مایر به د یو پلاوي په مشرۍ د اپریل پر 8 اسلام آباد ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایرک به دغه سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري چې په پاکستان کې د امریکایي سوداګرو لپاره فرصتونه پراخ کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو ژورتیا ته وده ورکړي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې ایرک به د یاد سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. پاکستان ته د امریکایي پلاوي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې واشنګټن هڅه کوي له سویلي اسیا سره خپلې اړیکې یو ځل بیا تازه کړي. حسین سلامي ویلي ایران هر ډول جګړې ته تیاری لري. د ایران د سپاهي پاسداران قوماندان حسین سلامي وایي چې د جګړې پیلوونکي به نه وي خو هر ډول جګړې ته چمتو دي.
د ایرنا خبري اژانس ته راپور له مخې حسین سلامي د سپاهي پاسداران قومندانۍ ځینو قومندانانو او رئیسانو ته په یوې غونډه کې ویلي چې د ایران دښمنانو د ماتولو فورمولونه یې زده کړي دي. یا د ایراني چارواکي دا څرګندونې له هغې وروسته کړي چې تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې که تهران د خپل اټومي پروګرام په سر له واشنګټن سره هوکړې ته ونه رسېږي بمبار به پرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو او ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د یکشنبې په ماښام د ایران د ګواښونو پر وړاندې خبرې اترې ترسره کوي. ایران تیرو 11 میاشتو کې افغانستان د ځان لپاره 5م لوی صادراتي هیواد بللی. تهران ټایمز ورځپاڼه د ایران د ګمرکونو ادارې د مشر له قوله وایي دغه هیواد د تیرو 11 میاشتو کې افغانستان ته 2.2 میلیارډ ډالرو په ارزښت غیر نفتي یا له تیلو پرته توکي صادر کړي دي. پرود عسکري ویلي چې افغانستان په دغه 11 میاشتو کې د ایران لپاره 5م لوی صادراتي هیواد و. یا د ورځپاڼه په خپل راپور کې زیاتوي چې افغانستان د خپل اړتیا وړ له 80 سلنې ډیر توکي له بهر واردوي او د دغه وارداتو 50 سلنه له ایران تامینېږي چې پکې خوراکي توکي، تیل، درمل، طبي وسایل او نور ساختماني وسایل شامل دي. د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د امریکا له تعرفو پر ضد لاریونونه ترسره شول. له هغه وروسته چې ټرمپ د نړیوالې ګمرکي تعرفو پرده پورته کړه، سلګونو کسانو د شنبې په ورځ د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکار ایلان ماسک پر ضد لاریونونه وکړل. دغه لاریونونه د لندن او لیزبون په ګډون فرانکفورت، برلین، پاریس او ځینو نورو ښارونو کې د ټرمپ او ماسک پر ضد ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې مظاهراتچیانو نه یوازې دا چې د امریکا لخوا پر توکو د لګول شویو تعرفو پر ضد څرګندونې وکړي، ځینې لوحې هم پورته کړې وي چې د دیموکراسۍ ژغورلو او د قانون حاکمیت شعارونه پرې لیکل شوي وو. د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.